ښه دی خپلم روزین پر تا وشو دا کار نور څه خو وایي نشته اول ناروزي و اول یا سکران بیا هم ناروزي را لغت چې شیان یې راته کش ریب سره باندې راواچو برې ویله ډنګیان یې راباندې راواخذه وایي ژر په دا ټیپنیک مو راکشته کړو چې ژر ووایه چې ستا قوه لاس وارې ما خپله غوغویه ما ملا سره څنګه ووایه هغه ما ته مو وویل هغه موږ ته وویل برې په زوره راباندې ووایه نور کوه یم راباندې وتړل په زوره برې کوی ته نه کړم کشر راکړه نو په دغه د نومونو راړول دا مقاعده ورپرې کړی دی دا دلته مشکل غټ مشکل دی خپل د پلار مخ ته الرحمن الرحیم موږ ته د ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکي چې احمد الله د پلار مې امین الله دی د کندهار امنیې قومنداني مقام ته عریضه کړې وه چې زما زوی په نامه د نصیب الله چې د 14 کالو دی د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک د پوستې د قومندان چې هغه حاجي ملا روزي نومېږي د او د عسکرو د خوا وهل شوی دی ټکول شوی دی او بیا وروسته په شبخانه کې وفات شوی دی پاک رسېدلی دی نو د دې عریضې په اساس باندې او د قومندان صاحب امنیې جنرال صاحب طاهر خان په امر سره موږ پولیس ولاړو ملا روزي او د عسکر مو ونیوله راموسله قومنداني ته قضیات موږ د جنایي مدیریت لخوا تر څېړنې لاندې ده او انشاءالله چې د دې څه به ډېر ژر څارنوالۍ ته واستول سي عدلي او قضایي ارګانو ته نو دا یو شی به زه اطمینان درکړم د کندهار ټول شریف ولس ته چې پولیس که پولیس یا که عام خلک دي قانون په ټولو باندې په یو شان تطبیقېږي او هېڅوک